د ابو جهل لخر د بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چینی او کم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاوره وه هغې ځای ته خپل پوجونه واچول نبی علیه السلام وروستو راورسېده د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دغه رنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه نبی علیه الصلاة والسلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان نو په شګو کې سړی منډه نه شي والی راتاویږي پکې خپې پکې خښېږي او د کافرو طرف چې کلک و په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دغه رنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو دا غي ذکر الله تبارک وتعالی په قران کې کړی دی وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الله تبارک وتعالی په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرامو ځان له اوبه هم جمع کړي ډنډون منډونه کې پاکي اوبه ودرې دي هغې ته زر زر لوښي ډک کړو نو ځان له اوبه برابر کړي دویم دا دی چې په دې شګ باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وای چې ورته تاویږي به نو باران وشو یو خو صحابه کرامو ته اوبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ رای ورکړه په دې غونډګۍ باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو سفر روح کو دی به په دې کې وي دی به جنګ له نه راځي او د ده په سیکورټۍ باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دا رای ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه الصلاة والسلام لره سفر روح کو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به دې ټول میدان ښکارېدو نبی علیه الصلاة والسلام لره هلته سفر جوړ شو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره ملګری دی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وشو دواړه ورته دننه شو او ما توره راواغسته زه په دروازه ودرېدم او چې نبی علیه السلام څنګه دننه شو په مانځه ودرېدو 2 رکعته نفل یې وکړو او الله تبارک وتعالی ته دعاګانې وکړې چې کله دعاګانې وکړې بیا راکوز شو ښکته د نبی علیه الصلاة والسلام په دې مخ باندې داسې خوشحالي غونته وه صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبی علیه الصلاة والسلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي نبی علیه الصلاة والسلام سره صحابه کرام ملګري دي نبی علیه الصلاة والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته به پلانکې مردارېږي دا د پلانکي ځای دی په دې ځای به پلانکې مردارېږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابوجهل ځای دی دا یو کافر نوم اخلي او یو ځای ښیي صحابه کرامو باندې زیری وکړو علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي په کومه شپه باندې چې سار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وایي موږ تمامو صحابه کرامو خوب وکړو داسې یو صحابي نه پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شوی ټول اوده شو وایي سیوا د نبي علیه الصلاة والسلام نه چې نبي علیه السلام خوب نه وکړی تمام شپه الله تبارک وتعالی ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی علیه الصلاة والسلام صفونه جوړول نو داسې صفونه جوړ کړو نو نبی علیه الصلاة والسلام چې د غزا دپاره صفونه جوړول نو دې کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنہ د هغه دا خېټه داسې لږه مخې ته راوتې وه صف کې لږ مخې ته ولاړو که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام هسې بطور خوش طبیعتۍ
بطور مزاق بطور ټوکی دا تیر وسره غشي وسره په لاس کې وکنه ناغله په دې خېټه باندې دسی کو په سواد دنه کې خېټه دنه کې رسب نه بار تراوتی دا اسی خندنه وسره کو نو دا غشي په دسی تیر کو نو چې تیر کو نه ورته دا الله پاک پیغمبر خوګ دکړم پیغمبر خوګ دکړم دا الله پاک پیغمبر خېټه دلاله په غشي باندې خوکړه نبی رسول الله سلام ورته ښا دا الله پاک پیغمبر مونږ پتا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبري صحابه کرام حیران دي چې د دې نبی رسول الله څنګه خبرې کوي مونږ پتا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبري تا راته وایي چې انصاف پکوي نبی رسول الله ورته فرمایي او بالکل ما وایي چې انصاف کوي نو زما د خېټه زخمی کړه خوګ دې کړم اوس انصاف دار چې ستانه بدل واخلم ته راته وایي چې انصاف کوي نو زه زخمی نه کړم خوګ دې نه کړم نو اوس ستانه بدل نه اخلم نبی رسول الله ورته وی سواد بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی عنہ فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دي نشي اغستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاګو زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پینو زما په خېټه باندې کپڑا نه وا ستا په خېټه باندې خو کپڑا ده نو زه څنګه بدل واخلم به خېټه ښکارا کا چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دي نبی رسول الله د خېټه مبارک نه داسې صادر لري کو به هو سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی رسول الله خېټه مبارک څنګه اولید کنه او رامن ډکړي وان خط پوري او په جړا شو ورته او داسې د خېټه مبارک ول خپل کړه وی د الله پاک پیغمبره دا می ارمانو چې دې سره شونډي ولګوم کې دې شي دا می تاسو سره اخیری ملاقات جنگ شروع کیږي د الله پاک پیغمبر کې دې چې دا مې سره اخیری ملاقات بدل مې درنه نه غستو خدا مې خو خبره چې تماته خېټه مبارک ښکارا کې زه په شونډې ولګوم بدل مې نه غستو داسې عجیبه غونته واقعه په دغه ځای کې مخې لراله نبی رسول الله چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل وی زه زما او د مسلمانانو دا لښکر ګورم چې دا څو کسان دي د استصور شو د عمر ابن وهب او چې داسې غیر چاپیره چکر ولګو نظر واچو کنه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا ورسته بیا مسلمان شو خدای ټیم کې کافرو د حکیم ابن حزام لراغه یاره ما خو د مسلمانانو نه غیر چاپیره چکر ولګو خو ډېر لږ کسان دي دا 300 کسان ما تخکاری 300 کسان به اندازتن او وسه شی وسره شتم نه اسلحه وسره نشته دی دا خو پاک داسې راغلي دی لږ کسان دي وینا دی مونږ له دوکه راکې دی مونږ له سره راکې اسلحه نه دی راغستي او لږ کسان دی او تش لاس مخې ته راغلي دي دی مونږ له دوکه راکې چې مونږ په حمله وکړو شاته نور کسان ناشتي خو دې مخې ته مونږ له ذکر راغلي چې مونږ په حمله وکړو هغه را باندې شا غاړې راپاسي زه ګورم غیر چاپیره نورم سي کوم بیا استه وختو چې استه وختو داسې غیر چاپیره د غرون نه تاو شو راتاو شو لري پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته هم دک 314 برسو کو سره شته دینا ایسو کو سره نشته خو ما ته داسې ښکاری کنه چې دوی د مدینه منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینه منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي کنه دوی مرګ راغلي ځان وجني نو دوی عمرې خو چې دوی عمرې نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دی دوی خو عمرې ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخله او موږ سره توري دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړ شي او دوی مړ شي دا هم زمونږ د قریش خلک دي زمونږ رور او نسب خلک دي نو چې دوی مړ شي او زمونږ نم دومره مړ کی دا غي نه پس به د ژوند بیا سمځي اب څه ژوند بیا مونږ په مکه کې تیر کو چې دوی مو وجنو زمونږ نم دور نور مړ شي هغه ژوند بیا سخواني د حکیم ابن حزام ورته ویل کدا خبره دی ټیک وکړه مونږ مرو دوی مرو په خپل کې جنگ دی نو بیا مونږ څه ژوند تیر کو په قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله غتلې ده دلته کې څه شي جنگيګو دوی رااله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته وویلو وی عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به مونږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي دوی وجنو خپل خلک وجنو کنه
نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به وي؟ عتبه ورته وایي دا خبره ټیک ده، دا خبره ټیک ده، جنگ څه شي له کوو، جنگ ولې کوو؟ دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو.